سلامونه ملګرو. مازدیګر ما یو پوسټ کړی هم و په پیج باندې چې د مردان تعلیمي بورډ او د پېښور تعلیمي بورډ د دې دواړو بورډز نتیجې د نهم جماعت چې کوم دي هغه اناونس شوي دي او په 1,61,000 کې 77,000 طالب علمان چې دي دا صرف په نهم جماعت کې په دغه دوه بورډونو کې فیل شوي دي او د دې تناسب چې دی هغه د 50% نه بره دی. په دې باندې مختلف ملګرو مختلف رای دي او د ډېر وخت نه په دې موضوعاتو باندې بحث کیږي، خو په دې نړۍ کې په دوه ښاري بورډونو کې ښاري بورډونه چې هغه موږ ایډوانس ایریاز وایو یا سیټل یا د پخوا نه هلته تعلیم ډېر زیات سیوا و لکه پېښور او مردان بالخصوص چې هلته حالت دا دی چې په 1,60,000 کې 1,61,000 کې یا سمثینګ راوند اباوټ په دغه شمیره کې د 77,000 نه زیات طالب علمان صرف په نهم جماعت کې فیل شوي دي. نو تاسو اندازه لګوئ دغه ښاري بورډونه دي، مطلب تاسو د سوات د چکدرې بیا د باجوړ بیا د چترال دغسې د بنو د جنوبي اضلاعو اندازه تاسو په خپله لګوئ چې هلته به تعلیم څه حالت وي. په دې باندې مختلف ملګري مختلفې تبصرې کوي او وخت په وخت باندې استادان هم په دې کې ګناهګار ګڼلی کېږي، وخت په وخت باندې بورډونه هم په دې کې ګناهګار ګڼلی کېږي او په حکومت باندې خو ظاهره خبره ده هر وخت تنقید کېږي، خو لږ دې انګل ته کتل پکار دی چې د تیر په مقابله کې حکومت تیر شپږ اته کاله کې 10-15 کاله کې بهرحال سره د دې چې استادان کم دي دا منو موږ ټول چې ریشو د سټوډنټ ټیچر ریشو د کلاس انوایرمنټ انکلوسیف انوایرمنټ شته نشته، اکسس سکول ته شته نشته، خو د هر څه باوجود هم دا موږ د هېرول نه دي پکار چې تیر 10-15 کاله کې بالخصوص د استادانو تنخواګانې هم ښه شوي دي، ریشو هم نسبتا ښه ده، که څه چې آیډیل نه ده. د استادانو په میرټ کې به خامخا 2 نمبري 3 نمبري 10 نمبري هم کېږي، خو د پخوا په مقابله کې چې کومې سیاسي بړتیانې به د نن 10-15 کاله 13 کاله پخوا کېدې نو هغسې کم از کم نه دي، یعنی کافي بهتري راغلې ده د تیر په مقابله کې. که څه چې آیډیل صورتحال نه دی لا یا څه چې پکار دی څه چې غوښتل دي موږ د هغه صورتحال نه دی، خو بیا هم تاسو د یاد چې د استاد معیار او مقدار دواړه د پخواني حالت په مقابله کې ډېر ښه شوي دي، خو بیا هم زموږ د ریزلټونو په دې کې انټرسټینګ ریزلټس هغه دي چې د ساينس په 60-61,000 طالب علمانو کې 29,000 پاس شوي دي او د آرټس هیومینټیز چې کوم دي نو په هغې کې په 25,000 کې صرف 7,000 طالب علمان پاس شوي دي په دغه دواړه بورډونو کې. په یو بورډ مردان کې ټګلان صرف د مردان خبره کوم، په ساينس کې په 61 کې 29,000 پاس شوي دي او په آرټس کې په هیومینټیز کې په 24-25,000 کې صرف 7,000 پاس شوي دي. نو دا ډېر زیات افسوسناک صورتحال دی او همیشه په حکومت باندې یا په استاز باندې یا په تعلیمي ادارو باندې تنقید په ځای باندې دا ریزلټ زموږ نه لږ ډېر مطالبه کوي او تقاضا کوي چې موږ د طالب علمانو د والدینو کوم چې تعلیم باره کې یو نشنل یعنی یو مذاکره اوس پکار دی، قومي بیانیه پرې پکار ده، پکار ده چې خلک دې باندې کینی، استادان د ماهرین تعلیم والدین. دا حقیقت دی چې کمزوریانې شته د استاز او د شاګردانو منځ کې د والدینو کمزوریانې، خو دا ډېر زیات یو الارمنګ او ډېر زیات تھریټنینګ غوندې صورتحال دی. یو قسم پکار ده چې ټول خلک د بې حیثیتې پښتانه موږ ټول راویښ شو په دې موضوع باندې، نه صرف آنلاین د دې جاج واخیستې شي او مذاکرې پرې وشي، ناستې ولاړې ورباندې وشي، په ورځو پې سیمینارونه وشي. که دا په بل ملک کې داسې شوي وي دومره لوی مقدار کې طالب علمانو فیل کېدل د نن 15 یا 13 کاله وړاندې چې موږ میټرک کوو د هغه وخت موږ ته پته ده چې زموږ استادان ډېر په بخښنې سره د دې اوس وخت د استادانو مقابله کې ډېر زیات نالایق او بیخي اپډیټ نه و او ډیټډ و، د هغې د برتۍ طریقه کار نه پوهېږم څنګه و، خو موږ ته اوس اندازه کېږي چې ډېر څیزونو کې هغې معلومات هم کم و، د هغې اپروچ و، د هغې انالیټیکل سکیل، د هغې ټیچنګ میتډالوجي یا څه ته چې پیډاګوجي وایي نو هغه ډېر زیات کمزوری و د اوس په مقابله کې. اوس به خامیانې ډېرې زه دا نه یم، خو لکه زه چې کله موازنه کوم د دواړو، خو بیا هم دومره بد حالت نه و. د موبیلیټي ایشوز وو، اوس خو نه د موبیلیټیز ایشو شته، اکسس هم دی یعنی رسایي هم ده. د دې باوجود که تاسو وګورئ نو ټیوشنو باندې به 10-15 زره دا په یو لو سټینډرډ اکاډمۍ کې ټیوشن فیس واړه ورکوي. ځینې خلک موبایل د دې، ځینې خلک پبجي گیمونه، ځینې مختلف وجوهات دي، خو په وجوهاتو بهرحال غور پکار دی. یعنی سہولتونه دومره سیوا چې بنده حیران دریان شي. یو طرف ته په 1050 کې 1049 1048 1045 نمبري 1040 نمبر او بیا د هغې انالیټیکل سکیل او د هغې د لیکلو صلاحیتونه په هغې هم سوالونه دي، هغه دومره ډېر نمبرې چې اخلي هغه هم ټول خلک حیران کړی دی. خو بل طرف ته دا هم د حیرانتیا خبره ده چې په دغه بورډ کې 50% نه زیات هلکان چې دي هغه فیل کېږي او داسې فیل کېږي چې په ډېرو سکولونو کې 80 کسان دي، داسې سکولونه پکې دي چې یو سکول کې 80 یو نیم سل هلکان دي ټول آل راونډ شوي دي، یا 95% چې دي نو هغه آل راونډ دي، یعنې زیاتې پیپرې پیل دي، 4 او 5 پیپرې پرچې چې کوم دي نو د هغې پیل دي. دا ډېر زیات هغه نیشنل ټریجډي ده چې
بحیثیت قام او بحیثیت د وطن د یو بچي په حیث باندې بنده سوچ کوي نو دا واقعي ډېر دردونکې خبرې دي او په دې باندې غور پکار دی. او زما دپاره پکې د حیرانتیا خبره دا ده چې یو طرف ته په 1050 کې 1445 نه پوهېږم 100 نمبر یې په 525 کې ډېر نمبر یې خلک علي 510 ټاپ 10 ته چې بنده ګوري نو لکه هغه میرټ په اسلامي کالج کې یا په ښو تعلیمي ادارو کې هغه میرټ بس 2-3 هندسو کې ګرځي راګرځي دومره خلکو ډېرې نمبرې اخیستي په یو هندسه کې بلا ډېر ورننوتي په یو نمبر باندې په یو پوزیشن باندې 10 شل 30 کسان په یو بورډ کې یو طرف ته خو دومره ډېرې نمبرې او بل طرف ته دومره خراب حالت چې بلا ډېر زیات سټوډنټان هغه راوند کېږي. دا د ملاکنډ بورډ رزلټ نه دی راغلی. بنو پټ آباد یا نور ځایونه کې چې څومره بورډونه دي دا صرف د پېښور او د مردان د بورډ هغه رزلټس اټس ا ګلانس یعنې یو نظر چې ورته سړی یو جلک چې ورته سړی وګوري نو دا هغه اسسمنټ دی کوم چې ما ستاسو وړاندې کېښودو. په دې کې د زنانو یعنې د ماشومانو جینکو د هلکانو رزلټ آلموسټ یو شان دی یعنې پرفارمنس یې تقریبا یو شان دی. هلته که 50% فیل دي نو آلموسټ هلکانو کې هم هغه پرسنټیج دی او جینکو کې هم دغه پرسنټیج دی چې فیل کېږي. یعنې که موږ د سهولتونو د استادانو د سکیل د استادانو د ایجوکیشن د کوالیفیکیشن په برتۍ طریقه کار د حکومت د توجه د کلاس او د استادو په منځ کې ریشو که هغه کم از کم موږ کمپیر کړو د پخوا نه به هر حال ښه شوي ده. که څه چې د بهترۍ گنجایش هر وخت شته نو اوس لږ په بل انګل باندې خامخا دې ته کتل پکار دي چې ولې دومره لوی ډیزاسټر یو نیشنل ټراجډي یا یو قامي علمیت چې کوم د هغې سره مخامخ کېږو. او بل دا چې د ټول ناهمه خبره چې ما نه یېره شو هغه کول غواړم په اخره کې بیا اجازت غواړم چې یو پکې غټه خبره دا ده چې اوس خلک لکه موږ چې کله سکول ته تلو زموږ د امتحان نه والدین شازونه در به خبرېده 98% طالب علمان نه به والدین هم نه خبرېده نه ټیوشن او نه سو نه اکسس او موبیلیټي او زکې لري والې. اوس والدین هم فوکس وي نه صرف په امتحاني حال باندې والدین فوکس وي بلکې لوبي کوي یعنې منډه ترړم کوي او شپارسونه او سو د نقل انتظامات نه صرف پوست والدین کوي بلکې سکول انتظامیه هم دا کار کوي. او دې کې ځینو خبرګرو دا هم خیال دی چې کېدای شي دې کې دغه شریک وي د پرایویټ سکول مافیا. نو دغه دې ټولو خبرو باندې اگر چې دا زما د وس کار نه دی ستاسو د وس کار به نه خو یو نیشنل ډسکورس یو نیشنل مکالمه یو ډایلاګ چې کوم دی نو به هر حال دا اوس پکار دی او دا د حکومتي وخت هم ذمهواري ده خو دا د ټول معاشرې د ټولو سټیک هولډرز او د ټول سیول سوسایټۍ شریکه ذمهواري ده چې دې موضوع ته پاملرنه وکړي. او دا یو مسله نه ده 2 مسلې نه دي بلکې دا انټیګریټډ غوندې بلا ډېر اړخونه دي د دې موضوع هغه ټول را یوځای کول دي او په هغه ټولو باندې غور کول دي او هغه ټول بیا د حل صورتونه پیدا کول دي. نو هله به د دې مشکل نه راځي که نه نو د نورو خبرو په مقابله کې دا ډېره زیاته الارمنګ مسله ده دا ډېر زیات مشکل او پیچیده مسله ده چې قام ورسره به هر حال مخامخ دی او د راتلونکي نسل د بربادۍ یعنې 50 او 55% طالب علمان پیل کېده دا یو لوی ډیزاسټر دی. لنډه دا او نټ شیل کې چې موږ خبره کوو نو هغه هم دا ده چې دا ډېر لوی ناقابل تلافي نقصان دی. بهرحال د وخت راکولو او د اوږدو خبرو دپاره بخښنه غواړم.